بسم الله الرحمن الرحیم. خرازو د کولرا اوم نمبر لیکچر ده. که په تیرو درسونو کې چا سره څه مشکل وي نو کولی شي چې له ګروپ کې موږ سره شریک کړي. نو له هر څه نه مخکې به راشو اول کولرا اوپن کړو. ښه، تیر کلاس کې موږ راغلي وو تر ټیکسه پورې موږ کار کړی و. بل له دې څخه دا پاتې وو. راځو په دې باندې شروع کړو. ښه، زه راځو اول یو ریکټینګل به زه ډرای کړم، دې ته به زه کلر ورکړم. مثلا دا ما سره یو شیپ دی، غواړم چې د دې دغه ورټیکل او هریزنټلي زه اندازه معلومه کړم چې دا څومره ده. نو د دې لپاره راځو پیرالس ټول باندې کلیک کوو. زه غواړم چې د دې د اندازه زه څه کم معلومه کړم. کلیک به کې او را به ولیدل شي. یعنې موږ سره د دې اندازه څو ده؟ 203.0 ملي متر. یعنې که غواړئ چې د یو شیپ اندازه معلومه کړئ نو د پیرل ټول په واسطه موږ کولی شو چې د یو شیپ د یو طول اندازه معلومه کړو. ښه، راځو دې کې هاریزنټل اینډ ورټیکل. ګوره ورټیکل زه د دې اندازه معلوموم چې د دې دغه ورټیکل اندازه څومره ده. زه کلیک کوم، راځم بره کلیک، نو ماته وښوده چې د دې څو ده؟ 130.20 ملي متر ده. نو په همدې اساس کولی شو چې هاریزنټل یې هم معلومه کړو. کلیک، ښکاري تاسو؟ یعنې د دې وظیفه دغه ده چې د یو شکل، یو شیپ، د یو ډیزاین هغه اندازه معلومولی شو. صحیح شو؟ په دې کې نور څه داسې ډېرې خبرې نه دي، مهم هم نه ده، صرف دغه لپاره استعمالیږي. دغه بل راوند شکل دی، کله تا سره چې داسې یو راوند شکل وي نو ته کولی شي د هغې اندازه معلومه کړي. مطلب یو مثلث شکل تا سره وي نو ته کولی شي دې په مثلث شکل هغه ګول اندازه څه کړي؟ معلومه کړي چې دا دومره اندازه لري. ښه، دې پسې راځو سټرایډ لاین. دا هم زموږ سره مختلف قسمه لاینونه دي. اول سټرایډ لاین کولی شو چې دې په واسطه موږ سیده کرښې چې کومه لاین زموږ خوښه وي څه وکړو؟ ډرای کړو، رسم کړو. خو د دې او د دغه فری هینډ ټولز لاین بیا لږ ډېر فرقونه شته چې په ډیزاین کې موږ تاسو ته معلومات کېږي. صحیح ده که نه؟ او وروسته به په دې باندې غږېږو په ډیزاین کې چې د دې او د هغې لاین ترمنځ څه فرق دی. لکه اوس دا یو موږ سره یو ډیزاین شو. دا ګوره وروسته تاسو زه به ډیزاین کې زه ښیم. که غواړئ داسې یو لیکۍ وکړي او هغه په قوسو کې بنده کړي نو د دې څخه بیا څه کوو؟ استفاده کوو د دې دوه لاینونو څخه. صحیح ده؟ وروسته تاسو ته بیا پته لګېږي. مثلا زه یو شی لیکم، زه لږ رایټینګ کوم، راځم اسلامیک دا ما ولیکه. صحیح شو؟ دا موږ سره ټیکسټ زه غواړم دا یو قوس کې بند کړم. نو له دې څخه موږ کولی شو چې بیا زه راشم دلته لاین واخلم لکه په دې شکل باندې. دلته ورته اندازه زه هم زیاتولی شم څومره چې ستاسې خوښ وي. لکه بعضې ډیزاینونو کې به تاسو بیا لیدلي وي یو دانه د دې خوا نه هم دغه کړو. دلته هم زه راځم اندازه ورکړو. یعنې په دې شکل موږ تاسو کولی شو یو ټیکس وغواړو په قوس کې ونیسو نو د دې څخه کوو. صحیح شو؟ همدارنګه په دې کې خو دا کنجونو والا دی او دا لاندې چې دا راوند، یعنې پر راوند شکل باندې کولی شي چې یو شکل په دغې کې ونیسي نو ته د راوند شکل به دا د هغې او دې ترمنځ فرق دی چې دا کونج به څنګه وي؟ راوند به وي او د دې راوند نه دی. دا صرف د دې لپاره استعمال کېږي. بیا ډیزاین کې تاسو په دې باندې بیا ښه پوهېږئ. صحیح شو؟ نور څه مشکل دی که نشته؟ دا مهم دی. ښه، راځو بل ډراپ شیډو ته. د دې وظیفه څه ډراپ شیډو؟ شیډو خپله وایي سوري ده. یعنې کله چې موږ یو شکل ډرای کړو او غواړو چې هغې ته رنګ ورکړو، فار اګزامپل دا ما سره یو الپس دی، زه غواړم دې ته یا ټیکس دې لیکم سوری ورکړم که نه، رابه شي په ډراپ شیډو به کلیک کې او دلته به راشي پري سیټ باندې به کلیک کې. دا مختلف قسمه ګوره موږ ته ښکاري لاندې کوم قسم شیډو تاسو خوښه وي تاسو ورکولی شي یو ابجیکټ ته یا ټیکس ته. ښکاري تاسو ته؟ د دې ځای څخه ورته رنګونه هم بدلولی شي. کوم رنګ دی زما دغه شیډو واخلي. زه راځم یو ټیکس لیکم، فار اګزامپل زه لیکم محمد. دا مې ولیکه او له دې څخه وروسته راځم.
ښه راځو غواړم ټکس ته شیډو ورکړم دا ما ټکس ولیکه راشه په ډرایپ شیډو باندې کلیک کا او په دې کلیک کا چې کوم قسم شیډو ته غواړئ ته کولی شئ ټکس ته ورکړي تاسو ته ښکاري دلته دې نه ورته کلر هم چینج کولی شي فار ایګزامپل زما دا کلر چې کوم قسم شیډو ستاسې خوښه وي تاسو ټکس ته هم ورکولی شو څه مشکل دي نه ورته فیصدي هم تاسو کمولی او زیاتولی شو په دې کې خو څه مشکل نه لرئ ښه دې باندې وروسته بیا کار کوو یو پروجیکټ اخلو راځو بل کاونټر ته کاونټر ګوره زه یو ریکټینګل اخلم دې ته ما کلر ورکړه راځو کاونټر باندې کلیک کوو ما کلیک دلته راځم په دې کلیک کوم تاسو ښکاري ان او آوټ سایډ اوس راوند شو موږ سره ښه مخکې څنګه سرکل په شکل دي رنګونه هم تاسو ورته تبدیلولی شئ کوم رنګ ستاسې خوښوي اوکې ټو لارج نو دا دومره مهم هم دا ډیزاین کې استعمالیږي موږ تاسو سره په دې به وروسته خبرې کوو صحیح شو غواړئ یو شکل په بل شکل کې دننه راوړئ دې نه ورته اندازه هم درته وشي ګورئ لکه غواړئ چې دا کوم د دې ریکټینګلو اندازه ده دې نه ورته زیاتوئ او کموئ شو یو ډیزاین دی تاسو ښکاري غواړئ دغسې ډیزاین ډرای کړئ او مختلف رنګونه ورکړئ نو راشئ دلته د کاونټر څخه استفاده وکړئ دا د کاونټر وظیفه وه بل راځم ته زه اول یو رنګ ورکوم رنګ ورکړو دې څخه وروسته زه راځم په بلند ټول ښه د بلند ټول وظیفه څه ده ما ریکټینګل ډرای کړ دې ته مې همدا رنګ ورکړ زه راځم یو الیپس ټول ته هم څه کوم ډرای کوم دې ته زه راځم یو بل رنګ ورکوم صحیح شو غواړم چې دواړه سره جوین کړم او مختلف ډیزاین لاسته راوړم نو رابه شي په بلند ټول به کلیک کړي او داسې به راواخلي دې سره به یې جوین کړي ګوري تاسو ته ښکاري نو مختلف یو ډیزاین موږ سره جوړ شو نو دې په واسطه کولی شو چې تاوی کړو راتاوی کړو بره فیصدي ورته ګورئ دا کوم ځلو کوم تعداد چې دی کمولی شي او همدارنګه زیاتوی هم شي دا مختلف شکلونه دي بس دغه لپاره استعمالیږي یعنې کولی شو چې په دې واسطه موږ وکړو چې مختلف ډیزاینونه جوړ کړو چې دا په ډیزاین کې کله چې موږ تاسو کارډونه یا بروشر یا بل شیان جوړول دا هغې کې موږ تاسو دا شیان جوړو او ځای پر ځای کوو نو تاسو وروسته د دې په استعمال په هغه طریقه باندې پوهېږئ صحیح شو اوس صرف دومره ځکه چې دغسې شکلونو لپاره دا استعمالیږي زه راځم یو ریکټینګل اخلم دې ته ما رنګ ورکړه راځو له دې څخه وروسته ښه ډسټور باندې زه کلیک کوم کله چې ما زه په ډسټور باندې زه کلیک کوم او د شکل باندې کلیک کوم نو کولی شو موږ د یو شکل نه مختلف قسم اشکال جوړ کړو ښکاري تاسو هر خوا چې کلیک یې لکه د یو شکل نه مختلف قسم شکلونو ته جوړولی شي د دې په واسطه پوه شئ زه راځم یو الیپس ټول زه راخلم کلر ورکوم تاسو ښکاري چې څومره ته اخوا دې خوا بس موس خوځئ دا موږ سره مختلف قسم شکلونه برابروي ګورئ څومره یو ښایسته شکل شو نو داسې شکلونو لپاره جوړولو لپاره موږ تاسو د دې ټول څخه استفاده کوو په دې کې خو بس مشکل نه وي نه انشاءالله بیخي ښه راځو بل انویلپس د انویلپس وظیفه چې ده ما یو ریکټینګل ډرای کړه او زه ما یو کلر ورکړه راځم په الیپس انویلپس باندې کلیک کوم غواړو چې د یو شکل له مختلف شکلونه جوړ کړو یو شکل د شپ ټولز په شاندان دی خو هغه شپ ټولز چې کلیک کوو بیا کنټرول کیو په واسطه موږ کرافت کوو خو دلته دې کې به دا مسله نشته په خپله خوښه باندې ته کولی شې چې یو شکل څه کې جوړ اپ ډاون کې ګوره مختلف شکلونه ته کولی شي دا هم ډېر مهم دی په دې کې موږ تاسو بیا د وینډوز لوګو جوړو د ټولز نه پکې استفاده کوو یعنې کولی شو چې د دې ټول په واسطه د یو شکل نه مختلف شکلونه څه وکړو جوړ کړو
یعنی شیپ ټولز ته ورته دی خو د شیپ او ټولز چې کله موږ شیپ ټولز باندې کلیک کړو نو هلته موږ بیا کرف کمانډ کوو تر څو چې دا موږ سره کرف شي او دا بیا پرته له کرف څخه ښه زه یو رکټینګل راخلم کلر ورکوم راځم په ایکسټروډ باندې کلیک کوم د شکلونو جوړولو لپاره تاسو ښکاري دې کې پاس مختلف کوم شکلونه چې ستا خوښه وي ته کولی شې چې هماسې رنګونه دې ځینې هم ورته تغییر او تبدیل کړو دا موږ سره مختلف دغه دي صحیح شو چې کوم قسم ستاسې خوښه وي دا یې هغه اندازه ده چې څومره ته یو شکل په بل شکل کې ورځه په ځای کوې نو دا دومره مهم هم نه دی او دومره زیات استعمالونکي صحیح شو په دې کې خو څه مشکل نشته راځو بل ټرانسفیر ټولز دا ډېر مهم ټولز دی په کورل ډرا کې ټرانسفیر ټولز زه به تاسو ته یو وظیفه یو دغه وښیم فار اګزامپل دا زه یو شکل ډرای کوم یو شکل ډرای کړه د ما کلر ورکړه زه راخلم یو عکس راوړم فار اګزامپل دا عکس ما راوړه ټولونه به دې خوا کې سلیکټ کړي چې تر څو موږ سره دا شیپ په دغه کې دننه رانشي زه غواړم چې د یو بیکګراوند وي زه غواړم چې دغه د دې وظیفې دوه ډوله کار کوي یو دا چې کنفیګر مې کړی هایلایټ زیاتره یو ورق کې تاسو لیدلی چې یو ټکسټ د دې ورق کې شاته داسې شیډو غوندې راغلی وي نو چې په دې کلیک دلته ماته دغه اپشن نه کوي زه غواړم چې دغه عکس وکړم ماته تت شي شیډو شي یعنې په دې بیکګراوند کې دننه شي ښکاري ګوره دا فیصدي ده څومره چې ته ورته فیصدي ته ورته ورکوې نو دا ټول د کمانډونه دي چې دې په واسطه کولی شي یو بل مثال یې درکړم درته زه راځم یو بیکګراوند راوړم یو بیکګراوند زه به یو بیکګراوند راواخلم فار اګزامپل دغه بیکګراوند دی یا دغه عکس راوړم عکس ما راوړه زه همدې نه یو ډیزاین جوړوم دلته وګوره زه غواړم چې دې ته زه اول کلر ورکړم دې ریکټینګل ته به زه کلر راولم پیک ټول په واسطه زه دغه رنګ دغې ته ما ورکړي صحیح شو زه دا شیپ ستا څه کوم اپ کوم نو زه غواړم چې دغه شکل دغه یو ساحه چې کومه ده دا د څنګه یې د سموت غوندې راشي معلوم نشي باید دا کټ دا اوس موږ سره ګوره کټ ده دلته ښکاري که نه دا کټ غوندې دا ډېر بخت لري نو دې په واسطه موږ هم کولی شو چې راشو او دا څنګه کړو دې کې مکس کړو یعنې کولی شو چې یو شکل او بل شکل کې څه کړو مرچ کړو تاسو ښکاري څومره ښه سره راغی ګوره مخکې به هلته کټ علامه اوس سموت غوندې راغی اوس دا بله څنډه زه هم کوم زه راځم یو بل ریکټینګل اخلم همدلته داسې ډرایګ کوم دې ته راځم همدغه کلر ورکوم پیک ټول په واسطه زه غواړم چې دغه رنګ راواخله بارډر ته ریموف کوم بیا راځم په ټرانسفیر ټول باندې کلیک کوم نو د دې په واسطه موږ کولی شو چې یو ابجکټ یا یو تصویر څنګه کړو هم هایلایټ کړو او هم د سموت لپاره زیات استعمالېږي صحیح شو په دې کې خو څه مشکل نشته دې نه وروسته بیا په تفصیل سره خبرې کوو ښه راځو بل پیک ټول د پیک ټول وظیفه څه شی ده همدغه عکس زه راوړم دا عکس ما راوړه زه یو ریکټینګل راخلم ښه آی ډراپر د آی ډراپر ټولز وظیفه دغه ده چې کله یو شکل یا یو تصویر یا ابجکټ یو رنګ زموږ خوښ شي او غواړم چې هغه رنګ په دې ابجکټ باندې اپلای کړم نو رابه شي په دې آی ډراپر به کلیک کړي چې کوم رنګ ستا خوښه وي فار اګزامپل زما دا رنګ خوښ دی کلیک کړه او دلته دا به هماغه رنګ واخلي ښکاري تاسو ته که بل رنګ پکې خوښ شو راشه بیا په آی ډراپر باندې کلیک کړه فار اګزامپل زما دغه رنګ خوښ شو ده یعنې کولی شو چې د یو شکل څخه بل شکل ته رنګ ورکړو چې هغه هر قسم ابجکټ وي یا سرکل وي یا تاسو غواړئ چې رنګ څه وکړي د یو ابجکټ څخه بل ابجکټ ته رنګ واخلئ نو د دې په واسطه کولی شو ګوره زه راځم آی ډراپر ځم چې دا رنګ دې زما دې ته م ورکړل شي کلیک دا د آی ډراپر وظیفه وه ښه دلته یو دوه کمانډونه پټ شوي دي په دې به کلیک کړو ده ښه انټراکټیو ټولز وظیفه څه شی ده انټراکټیو ټولز وظیفه
زه راځم ما یو ابجیکټ ډرای کړ ریکټنګل مې ډرای کړ زه غواړم چې دغه ته د دې ابجیکټ ته زه مختلف رنګونه ورکړم لکه ګریډین په شکل باندې غواړم چې دغه ما سره څو رنګونه ولې دا خو صرف اوس 2 رنګه دي که نه زم چې نه دا به د شپږو رنګه واخلي د شپږو رنګه زه ورکړم نو زه به راشم په انټراکټیو ټول باندې به کلیک کړم چې کله ما کلیک په انټراکټیو ټول باندې زه داسې ما ډریک تاسو ښکاري دا اوس خپله به ډیفالت رنګ شو د ریکټنګل زه غواړم چې یو بل رنګ دې خوا ورکړم دلته کلیک او راشه په دې چې کوم رنګ ستا خوښه وي نو موږ سره به یو ابجیکټ د مختلفو رنګونو څخه جوړ هر رنګ ستا خوښه وي کلیک دا موږ سره هماغه رنګ واخلي زه هم چې یو بل هم ورکوم ډبل کلیک دا بل جوړېږي راشه په دې کلیک کوم رنګ ورکړئ تاسو ښکاري زیاتره بیکګراونډونه به تاسو لیدلي چې د درې رنګه وي یعنې ماوس والي کار پرېښوده ښه دغه دی کرول ډرا کار پرېښوده اوکې کوم ښه ده راځم زه یو ښه غواړم دې ته زیاتره داسې بیکګراونډونه چې د هغه د افغانستان بیرغ په شکل جوړ شوي وي نو راځم زه ګوره هغه مې همدلته د انټراکټیو ټول باندې واسطه باندې جوړ کړي زه ما هلته بلیک کلر ورکړ زه راځم په انټراکټیو ټول کلیک کوم داسې ډرای کوم ګورې تاسو ښکاري زه غواړم دې کې شین رنګ ورکړم په دې کلیک دلته راشه کوم رنګ شین رنګ فار ایگزامپل زه دغه شین رنګ صحیح شو بل ته په دې ډبل کلیک کوم دې کې یو نوټ اضافه کړي موږ سره دې ته څنګه کوم رنګ ورکوم سور رنګ دا کار کورل کې نه کوي خو زه په هر صورت مطلب کولی شو چې ابجیکټ ته مختلف رنګونو په واسطه وکړو جوړ کړو د دې وظیفه ده صحیح شو ما کمپیوټر مو غیر سوال ده ښه راځو په دې کې دننه یو بل ټولز دی د مش ټول په واسطه دا هم همدغه ته سیم ټو سیم دی فار ایگزامپل زه غواړم چې دغه شکل ته مختلف رنګونه ورکړم نوری به شي زه ولدلته یو کلر ورکوم بیا راځم په مش ټول باندې زه کلیک کوم چې کله ما کلیک په دې په واسطه ډبل کلیک سره موږ سره نورونه اضافه کېږي زه اوس غواړم چې دغه ساحې ته یو رنګ ورکړم دې ته بل نو راشه دا سلیکټ کړه دلته ورته کلر انتخاب کړه تاسو ښکاري دې درې نورو ته بل رنګ ورکړه هر رنګ چې تاسو خوښوي دا هماغه انټراکټیو ټول ته سیم ټو سیم دی ښکاري تاسو یعنې کولی شو چې یو ابجیکټ ته مختلف قسمه رنګونه ورکړو د دې وظیفه ده ګورئ ښکاري تاسو ته نو ګوره څومره یو ښایسته بیکګراونډ موږ سره جوړ شو نو د دغې چې یو بیکګراونډ ته مختلف رنګونه ورکړو نو د مش ټول څخه استفاده کوو ښه بل راځو سمارټ فیل ټولز چې دا هم ډېر مهم ټولز دی د دې وظیفه څه شی دی مثلا زه غواړم دلته ما یو څو رکټنګل ډرای کړي ښه زه غواړم اوس چې فار ایگزامپل یو په دې رکټنګلو کې مطلب دغه زما په کار دی دغه که زه اوس دا د سره جوړوم نو ډېر زیات وخت نیسي نو راځم ډایرکټ په سمارټ فیل ټول باندې کلیک کوم او دلته کلیک کوم دا خپل رنګ واخیست وګوره دا شکل موږ ته راکړه یعنې که غواړئ چې یو ابجیکټ ستا خوښ شي او یا ته غواړئ چې یو ابجیکټ د یو رنګ واخلي او بل ابجیکټ د بل رنګ واخلي نو څه کوې د سمارټ فیل په واسطه به ټول څخه څه کوو استفاده کوو تاسو به زه یو لنډ اګزامپل زه غواړم دې ته ما دا کلر ورکړه خو زه غواړم چې د دې سمارټ فیل ټول په واسطه باندې دغه نیم د یو رنګ واخلي او نیم د بل رنګ زه راځم یو لاین اچوم دلته ما لاین واچو دواړه مې سلیکټ او په سمارټ فیل ټولز باندې کلیک کوم دا ګوره موږ سره بیل کټ صحیح شو زه بېرته لاین ډیلیټ کوم یعنې کولی شئ چې که چېرته تاسو څوک ووایي چې په یو ابجیکټ کې مختلف رنګونه وکاروه نو دې په واسطه هم کولی شئ چې وروسته موږ تاسو دا څه کوو بیا په تفصیل سره په ډیزاین کې په دې باندې بحث کوو صحیح شو که بیا هم چا سره په ټولز کې څه مشکل وي نو کولی شئ چې له موږ سره په ګروپ کې شریک کړئ